عقیدې د توحید او په دې شکر وباسئ چې الله موږ ته دا عقیده را نصیب کړې ده. کوتاهي ګوره الله هر یو تا ته معاف کولی شي، خو د هغه په توحید کې او د هغه په حق کې کوتاهي تا ته نه معاف کوي. که ډېر څه به درته معاف کړي خو دا نه. دا قرآن کې الله ښه صفا ویلي ان الله لا یغفر ان یشرک به. او هغه حدیث به تاسو اورېدلی او یاد به امام ترمذي راوړی دی. رسول صلی الله علیه وسلم وی الله او دا هم د ابوذر غفاري رضی الله عنه روایت وی ای د آدم بچیه، ډېر د امیدونو حدیث دی. ای د آدم بچیه انک ما دعوتنی ورجوتنی فانی اغفر لك على ما كان منك ولا ابالي. ای د آدم بچیه ته چې ما نه دعاګانې غواړي او زما نه امیدونه ساتي نو زه دې هم بخمه، که هر څه دې کړي هېڅ پروا مې نشته. ولو اتیتنی بقراب الارض خطیئه یا بقراب الارض خطیئه، که تا دومره ګناهونه د قیامت په ورځ راوړو لکه دا ځمکه چې ډکه کړي د دې په اندازه، اتیتک بقرابها مغفره، زه به درله د هغې په اندازه باندې بخښنه درکړم. خو ورسره دا دی هغه حدیث کې ما دې دپاره وویل ما لم تشرک فی یا ما لم تشرک بی شیئا، خو چې ما سره دې څه شی نه یي شریک کړی نو بخښنه وتړلی شوه په څه پورې؟ په توحید پورې یا په شرک نه کولو سره، هله به تا ته بخښنه کېږي. نو دا اولنی وصیت شو. وبالوالدین احسانا، او د مور او پلار سره نیکي کوئ. دې باره کې خو نږدې ورځو کې ما تفصیلي خبره کړې د مؤمن